د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست له ښوونیز مرکز فارغ شوو زده کوونکو ته د یوې غونډې په جوړېدو سره بریالیکونه ورکول شول. د دغه ریاست مسؤلین وایي دا ځل 110 تنه فارغین لري او دا لړۍ به روانه وساتي. په ټوله کې مو شاوخوا 110 تنه فارغین درلودل چې ځینې یې د ډي ایل سیستم نه وو او ځینې یې د ګرامر د ځانګړي سیمې څخه وو. ورته مهال له انګلیسي ژبې فارغ شوي زده کوونکي خوښتیا او له اطلاعات او فرهنګ ریاست نه مننه کوي چې دوی ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. تاسو په حوصله‌مندۍ او مهربانۍ سره موږ ته د زده کړو لپاره ښه زمینه برابره کړه او موږ ته مو د زده کړو شرایط برابر کړل. غزني ولایت اطلاعات او فرهنګ کلتور ریاست کې په ښوونیز مرکز کې پریا یا هم په نوښت حساب باندې زده کړې روانې دي او زه ډېر خوشحاله یم باندې چې دا باندې موږ ته دغه زمینه مساعده کړې وه. لومړی کې له قدرمن رئیس صاحب نه او د ټول ریاست له کارمندانو او استادانو څخه نړۍ مننه. واقعا نه ستړې کېدونکې هلې ځلې له موږ سره کولې او خپله ډېر خوشحاله یم ځکه چې یو نیم کالنی مزل مو پای ته ورسېدو او نن یې هغه ثمره موږ ترلاسه کړې چې کوم ډیپلوما وه موږ الحمدلله لاسته راوړه. د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین زیاتوي د اسلامي امارت له واکمنېدو تر اوسه پورې له دې ښوونیز مرکز څخه شاوخوا 1800 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر له زده کړو فارغ شوي دي.